السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو ملګرو ټیچ ټیک چینل ته په خیر راغلاست. زه سمیع الله عابد یم. موږ او تاسو به انشاءالله د مایکروسافټ ورډ 2020 پروګرام د درسونو له لوی مخته وړو. په همدې سلسله کې موږ تاسو ته مایکروسافټ ورډ پروګرام عملي زده کړه ترلاسه کوو. نو موږ او تاسو لومړی راځو د ورډ پروګرام تعریف ته او تعریفوو یې. د ورډ پروګرام په تعریف کې موږ داسې ویلی شو چې دا د افیس له پروګرامونو څخه ده، یعنې مایکروسافټ ورډ پروګرام چې دا د مایکروسافټ افیس پروګرامونو څخه ده چې دا د کتاب، مجلې، مقالې، مکتوب، چپټر او داسې نور څه لیکلو لپاره کارول کیږي. په عموم کې موږ او تاسې ویلی شو چې مایکروسافټ ورډ پروګرام چې ده دا د الفبا لیکنې لپاره کارول کیږي. هغه که د هرې ژبې الفبا یعنې د اعدادو لپاره دومره نه کارول کیږي لکه څومره چې د الفبا لیکنې لپاره کارول کیږي. ورډ پروګرام چې کله موږ تاسې را خلاص کړو، موږ له دوه موضوعګانو سره مخ کیږو چې یو ته ډاکومنټ وایي، بل ته یې پیج وایي. ډاکومنټ چې کله موږ ورته وایو، نو ډاکومنټ د ورډ پروګرام کې چې هر څومره صفحې موږ را خلاصې کړي د دې ټولو صفحو مجموعې ته ډاکومنټ ویل کیږي. او پیج بیا د هرې صفحې ته ویل کیږي. کومه ډاکومنټ کې چې موږ صفحې لرو، هرې صفحې ته ځان ته پیج ویل کیږي. نو که فرض کړئ موږ ورډ پروګرام را خلاص کړی دی، په دې کې یوه صفحه ده، نو دا خپله هم پیج دی او هم ډاکومنټ دی. او که ډېرې صفحې دي نو هره صفحه یې پیج ده او ټولې صفحې سره یو ځای شي نو دې ته بیا ډاکومنټ ویل کیږي. بله موضوع موږ تاسو ته د منیو او د ټیپ کلمه راځي. موږ تاسو چې کله ورډ پروګرام را خلاص کړو، نو موږ دلته دوه حالته سره مخ کیږو. یو فرض کړئ زه دا فایل را خلاصوم، نو فایل کې اوس معلومات موږ تاسو ته په عمودي شکل سره ښودل شوي دي. کوم معلومات چې په عمودي شکل سره ښودل شوي نو دې ته موږ د منیو کلمه کاروو. فایل منیو ورته ویل کیږي. او کوم معلومات چې بیا موږ تاسې راواخلو د ټیپ کلمه ورته کاروو، هغه معلومات هغه دي چې په افقي شکل سره لیکل شوي. لکه اوس دا هم ټیپ معلومات چې دي دا ټول په افقي شکل سره لیکل شوي دي، په عمودي شکل سره نه دي، نو دلته بیا موږ تاسې ټیپ وایو. بله موضوع دا ده کله چې موږ تاسې د ورډ پروګرام را خلاص کړو، د ورډ پروګرام کې دلته ځینې برخې دي چې موږ تاسې باید نومونه وپېژنو. لومړی دې ځای ته دا کومې بټن چې تاسو ته ښکارېږي و دې ځای ته کنټرول بټنز ویل کېږي. او له دې څخه وروسته پر دې منځ باندې یا دا کوم ډاکومنټ نوم چې تاسو ته ښودل کېږي و دې ځای ته ټایټل بار ویل کېږي. ټایټل بار هغه ځای ده چې ډاکومنټ تا په هر نامه ثبت کړی ده، هماغه نوم یې درته ښودل کېږي. او له هغه وروسته دې ساحې ته بیا کویک اکسس ټولز بار ویل کېږي چې دلته موږ تاسې هغه څه چې ډېر په کار کېږي هغه دلته راسره ساتو. رولرز یا خطکشونه دي کوم چې دا د صفحې یو بلې خواته ښودل کېږي او تاسو ته اندازه درته درښیي. په صفحه کې دلته موږ د صفحې د مخته و شاته وړلو لپاره موږ تاسې ځینې شیان لرو چې دې ته بیا سکرول ویل کېږي. سکرول بار ورته ویل کېږي. کوم وخت دا صفحې اندازه یو څه غټه وي نو دا ممکن دلته هم درسره پیدا شي او بیا لاندې هم سکرول بار یا لوړ به هم وي. اوس په دې صفحه کې دلته لاندې موږ تاسې سکرول بار لرو چې صفحه وي او بلې خواته یوسي، او لوړ هم موږ تاسې سکرول بار لرو چې صفحه وي او بلې خواته ورباندې یوسي. په صفحه کې کوم ځای کې چې خط لیکل کېږي نو دا خط چې لیکل کېږي و دې ځای ته دې ساحې ته ټکسټ ایریا ویل کېږي. او کومه ساحه چې له خط څخه بغیر پاته ده نو هغې ساحې ته بیا مرجن ویل کېږي. اوس دا موږ خط ولیکئ، دا د خط ساحې ته دې ته ټکسټ ایریا ویل کېږي. ولې کوم ځای چې له خط څخه بغیر پاته سو نو دې بیا پیج مرجن ویل کېږي. دا هغه ساحه ده چې په ورقه کې همداسې خالي پاتېږي او شی نه پکښې کې راځي. لاندې دې ساحې ته بیا سټیټس بار ویل کېږي. په کومه ساحه کې چې موږ تاسې دا د ورډ پروګرام اړوند معلومات راښیي، کوم معلومات چې مو خوښ وي نو همغه معلومات موږ تاسو ته ښودل کېږي. که چېرې دلته راسته کلیک وکوو نو موږ هر معلومات چې وغواړو نو همغه ورباندې ښودلی شو. کلیک ورباندې وکوئ، د کلیک کولو سره سم به تاسو ته په اتومات شکل سره هغه معلومات هم دلته اضافه شي او تاسو ته ښودل کېږي. او که مو کوم څه نه و خوښ نو هغه دلته راسئ، راسته کلیک وکوئ، د راسته کلیک سره اوس هغه ټیک مارک له منځه یوسئ. کله چې تاسو ټیک مارک له منځه یوسئ نو اتومات شکل سره کوم معلومات چې ستا نه و خوښ هغه به له منځه ولاړ شي. ډېره مننه ملګرو، په دې هیله چې ویډیو به مو تر پایه کتلې او معلومات مو لاسته راوړي. که غواړئ چې نورې ویډیوګانې مو ګورئ نو موږ د مایکروسافټ وینډوز 10 اړوند هم ویډیوګانې لرو. همداسې د ورډ کوشش کوو تر څو د کمپیوټر د نورو پروګرامونو اړوند ویډیوګانې هم ستاسو سره شریکه کړو. کوم ویډیو خوښ شوی خپلو ملګرو سره شریک کړئ او چینل سره سبسکرایب کړئ. تر بیا بله ویډیو هم پر الله سپارم. ښې چارې.